السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نصیر خیریه بنسټ کاري ټیم د خوست صبرۍ ولسوالۍ په طرف روان ده. هغه یتیمان چې سرپرست نه لري هغوی ته موږ نغدي کومک راوړی، انشاءالله په خپل لاسونو ورکوو. دا هم د خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ یتیمان دي چې سرپرست نه لري. موږ دوی ته 15,000 افغانۍ راوړي دي چې تر څو پرې دوی د خپل کور ضرورت پوره کړي او دغه ماشوم خپل سبق ووایي، خپل مدرسې ته لاړ شي. دا وخت ماشومه موږ به انشاءالله هره میاشت راځو، تاسو به د روپۍ درکوو. دا یو بل یتیم ده چې دا هم سرپرست نه لري، خپله دی د کور سرپرست ده. ما د غم پټا کې زنګوي. دا هم یتیم ده خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ کې چې سرپرست نه لري. دوی ته موږ 14,000 افغانۍ راوړي، په لیست کې به له ځان سره نیولي دي. انشاءالله الرحمن موږ به دوی ته هره میاشت 14,000 افغانۍ راوړو. دا هم یتیم ده خوست صبرۍ ولسوالۍ کې چې د ګډې څوک نشته. دوی ته موږ 15,000 افغانۍ راوړي د نصیر خیریه بنسټ لخوا. د نصیر خیریه بنسټ دا ذمه ده چې دوی به د یتیمانو کفالت کوي انشاءالله الرحمن. نصر هجران او فراقت. دا هم یتیمان دي خوست صبرۍ ولسوالۍ کې چې سرپرست نه لري. دوی ته موږ 14,000 افغانۍ راوړي، موږ په لیست کې له ځان سره نیولي دي. انشاءالله الرحمن موږ به دوی ته 14,000 افغانۍ هره میاشت راوړي چې تر څو به دوی خپل د ژوند ضروري اسباب واخلي. دعاګانې کوو ټولو مسلمانانو ته. دا هم یتیم ده چې سرپرست نه لري. موږ دلته راغلي یو، دوی ته موږ 12,000 افغانۍ راوړي دي. سبق وایي دا 12,000 افغانۍ والا د خپل ژبه د صحیح ده. انشاءالله موږ هره میاشت به تاسو ته راځو. صحیح ده. دا بله کورنۍ ده چې په دې کورنۍ کې 2 کونډې دي. موږ دوی له ځان سره ثبت کړي دي خوست صبرۍ ولسوالۍ کې چې دوی ته موږ 40,000 افغانۍ راوړي. انشاءالله الرحمن موږ به دوی ته هره میاشت 40,000 افغانۍ راوړو چې دوی د کور ضرورت پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ځوان جانان ګران عبدالودود. دا هم د یتیمانو کورنۍ ده خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ کې چې دوی ته موږ نغدي کومک راوړی ده چې دا یتیمان سرپرست نه لري. موږ به دوی ته کومک ورکوو. موږ دوی له ځان سره ثبت کړل. انشاءالله موږ به دوی ته هره میاشت نغدي روپۍ راوړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نصیر خیریه بنسټ همکاران د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ طرف ته روان دي چې دغلته موږ څو کورنۍ راغوښتي چې سرپرست نه لري، یتیمان دي. دوی ته موږ نغدي کومک راوړی انشاءالله په خپلو لاسو به ورته سپارو. پکتیا منګلخیلو ته راغلي یو چې یو بابا سره 15 یتیمان دي، یوه کونډه ده. او سر می ایښی په زنګون خدایه ما د غم پټا. زرمت ولسخیلو ته راغلي چې یو بابا ده، دلته یتیمان ورپاتې دي. دوی ته موږ 9,000 افغانۍ راوړي دي چې تر څو به دوی د خپل کور ضرورت پوره کړي. دغه روپۍ والا موږ انشاءالله هره میاشت راځو. صحیح ده. زرمت دویم کله ته راغلي چې دلته یو بابا ده د کور سرپرست ده، یتیمان ورپاتې دي. دوی ته موږ 15,000 افغانۍ راوړي دي چې تر څو دوی پرې د خپل کور ضرورت پوره کړي. او څومره یتیمان در پاتې تاسو ته؟ زمان دي دا کونډې. ښه یو دا ده. انشاءالله چې موږ به هره میاشت راځو، تاسو ته د 15,000 افغانۍ راوړو. صحیح ده. خدایه شهید ګران تور جان کړو در زرمت شمالزۍ ته راغلي چې دلته په یو کور کې 2 وروڼه شهیدان دي. دا یتیمان پاتې دي، د کور سرپرست نه لري. دوی ته موږ 15,000 افغانۍ راوړو چې تر څو دوی د کور ضرورت یې پوره کړي. نشتون خدایه ناستیا متنها. پکتیا زرمت ترږي کلي ته راغلي یو چې دلته د یتیمان یو کور دوی ته موږ 15,000 افغانۍ راوړي چې تر څو دوی پرې د خپل کور ضرورت پوره کړي. حاجي صاحب د کور کفالت کوي، زه خپله مزدوري نشي کولی. حاجي صاحب دغه روپۍ چې موږ تاسو درکوو په دې تاسو ګزاره کېږي؟ بالکل گزاره کیږي. ګزاره دې کېږي. بس یتیمانو سره به ډېر پام کوي، په دې به خپل سبق وایي. ښه صاحب. بالکل بالکل صحیح دی صاحب. د روپۍ والا دعاګانې کوی صاحب. زنګوي د یار نشتون خدای. دا نور یتیمان دي پکتیا زرمت کوټکي کلي کې چې دوی هم سرپرست نه لري. یو ورور د هغه دارالایتام کې سبق وایي. نو دوی ته موږ 18,000 افغانۍ راوړي دي چې انشاءالله الرحمن موږ به دوی ته هره میاشت دغه روپۍ راوړو. موږ دوی له ځان سره په لیست کې نیولي دي. الله پاک دې ټولو مسلمانانو ته اجرونه ورکړي چې په دغه خیریه کار کې له موږ سره مرسته کړې ده. جزاک الله خیره. د غم پټا
کی زنګوي د یار نشتون خدایا ناست یم تنها او سر می ایخی پو زنګون خدایا ما د غم پټا علم د محمد سلیم پکتیکا یحیی ولسوالۍ چې دا یتیمان را پاتې دي دغه یتیمانو سرپرست نشته ده سرپرست نه لري یو ورځ زما نه بېل دي زه هغسې سرپرستي اوس زه کوم ډېر ښه راغلاست یایو دوی ته او دلته دوی رالو نو موږ سره د یتیمانو سره دوی کومک کوي او موږ کومک ځینې غواړو چې دا زموږ د کنکرو یتیمانو سره دوی تړی او ستومان کړم زه علیکم ورحمت الله وبرکاتو موږ د نصیر خیریه بنسټ لخوا پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ مکتب کې ته راغلي یو چې دلته دوه کونډې دي د یتیمان دي چا چې دغه کومک موږ ته رالېږلی ده نغدي مرسته ده 2,000 روپۍ دي الله پاک د هغوی ته اجرونه ورکړي دا وخت ماشومانو دعاګانې کوئ ښه دا وخت راغلي پکتیکا ولایت مرکز خرلې ته چې دلته د یو شهید کور ده دا 4 یتیمان لري سرپرست یې نشته ده موږ دوی ته نغدي کومک راوړی ده 3,000 روپۍ دي الله دې هغه خلکو ته اجرونه ورکړي چې دا کومک یې رالېږلی ده الله پاک دې په دنیا او آخرت کې ورته عوض ورکړي پکتیکا مرکز شرنې ته د شهید کور ته راغلي چې 5 ماشومان لري او سرپرست هم نه لري کور کې نو هغو دپاره موږ د نصیر خیریه بنسټ لخوا نه څه نغدي کومک راوړی او دا کومک چې چا رالیږلی الله دې ورته قبول کړي او الله دې اجرونه ورکړي السلام علیکم ابو حمزه له د ژوندون خدایا ما د غم پټا کی زنګ یو پکتیکا ولایت ګیان ولسوالۍ ته راغب کلي ته چې دلته یوه کونډه مور ده 4 یتیمان لري الله دې هغه خلکو ته اجرونه ورکړي چې دا روپۍ رالېږلي دي او انشاءالله دا روپۍ موږ په خپل لاسو دوی ته ورسوو دا وخت 3,000 روپۍ ده دعاګانې ټولو مسلمانانو سره وسیږي السلام علیکم ورحمت الله د یار نشتون خدایا ما د غم پټا متنها او سر می ایخی پو زنګون خدایا ما د غم پټا کی زنګوي د یار نشتون خدایا ما د غم پټا ناست یم تنها او سر می ایخی پو زنګون خدایا ما د غم پټا کی زنګوي د یار نشتون خدایا ما د غم پټا کی زنګوي د یار نشتون خدایا ناست یم تنها او سر می ایخی پو زنګون خدایا ما د غم پټا کی زنګوي د یار